السلام علیکم دوستانو. نجیب الله زدران وایي لومړی 15 ورونه مې یوازې هدف دا و چې خراب بالونه ووخو. تېره شپه د اسلام آباد یونایټډ او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ د تېر شپې لوبه کې نجیب الله زدران او بابر اعظم د ښې لوبې سره اسلام آباد لوبه وګټل. یا د لوبډلې د 101 نیمې منډو ستر هدف په 18.4 اورونو کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغان چپلاسي توپوهونکی نجیب الله زدران چې د تېرې شپې په سیالۍ کې له حرام پیل وروسته برید کوونکې توپوهنه وکړه وایي چې د بابر اعظم توپوهنه کوله، نو لومړی 15 اورونو کې مو هدف دا و چې د ستورو شاټونو وهلو هڅه ونه کړو، یوازې خراب بالونه هدف وګرځوو. هغه وایي چې په دې وکټ باندې 109 منډې ډېرې منډې وې، بال پرخه لونده وه او ډېره زیاته پرخه لوېدلې وه، خو 109 منډې لوی هدف و. مګر کله چې د غټو لوبغاړو کیچ وغورځېږي بیا نو که هدف هر څومره لوړ وي پوره کېږي. کیچ غورځېدل مو لویه تېروتنه وه. نجیب الله زدران چې په لومړي ځل د پاکستان سوپر لیګ د کراچي کینګز لوبډلې لپاره لوبېږي باور لري چې له پاتې 3 لوبو څخه 2 وګټي او پلی آف ته لاره ومومي. دی وایي موږ 3 لوبې لرو، هڅه کوو چې د 3 لوبو څخه 2 وګټو او راتلونکي پړاو ته لار ومومو. نجیب الله زدران چې په ملي لوبډله کې تر ډېره پوزیشن یا خو بیخي معلوم نه وي او یا توپوهنې تر ډېره وروسته راځي. تېره شپه لوبه کې په 4 نمبر موقع ورکړل سوه، ده هم د هغه موقع څخه په ګټې اخیستو په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. نجیب زدران د 5 څلوریزو او 4 غټو شپږیزو پر مټ 1 منډې وکړې او تر پایه ناسوځېدلی پاتې سو. د افغانستان په ملي ټیم کې یوه همدا ستونزه دا وه چې د بیټینګ ارډر د توپوهونکي ترتیب یې ثابت نه و. یوه ورځ به یو لوبغاړی په 2م نوبت راوویستل سو او بله ورځ به بیا هغه لوبغاړی په 5م نوبت راویستل سو. جالبه دا وه ځینې وخت به اصلي بیټسمین تر بالر وروسته او توپوهنې ته راویستل سو. کپتان به یې دلیل دا وایه چې وضعیت ته په کتو دا پرېکړه کوي. ښه مجرب او بریالي کپتانان د هر څه څخه مخکې د خپلو توپوهونکو ترتیب برابروي. ځینو لوبغاړو ته یې ځایونه مشخص کړي وي او دا ترتیب پیژني او ثابت یې ساتي. نجیب زدران د دوشنبې په ورځ د پاکستان په سوپر لیګ کې په 4م نوبت توپوهلو ته راوستل سو، 1 منډې یې وکړې، تر پایه آوټ نه سو. د بابر اعظم سره یو ټیم کې لوبېږي او نن یې ورسره ګډه ملګرتیا هم وکړه. بابر اعظم د کرکټ د اوسنۍ هڅې غوره توپوهونکی بلل کېږي. مطمئن یم چې نجیب زدران به د بابر اعظم څخه ډېر څه زده کړي وي او خپلو لوبغاړو ته انتقال کړي. نجیب زدران راته په 2019 کال نړیوال جام کې ویلي وه زه ټول دوی کپتان او مدیریت ته وایم چې زما نوبت مخکې کړي، خو دوی دا کار نه کوي. نجیب زدران یو فوق‌العاده استعداد لري او که دی په خپل وخت او خپل نوبت راوستل سي، د ځینو په باور، په حوصلې او زغم او دقیق ولوبېږي، مطمئن یم چې وطن ته به ډېرې کارنامې راوړي او ډېر تجارتي لیګونه به ولوبوي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.